نړۍ او لویي نښه وي. پر خپل نفس به په ټوله معنا حاکم وي، په پیغمبرۍ به سرلوړی وي او په ښو کسانو کې به وشمېرلی شي. قال رب أما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا وویل زما روزونکی او پالونکی زما به زوی له کومه شي، زه خو ډیر زیات سپینګیری شوی یم او زما ښځه شنډه ده. ځواب ورکړی شو همداسې به وشي، د الله چې څه خوښه وي همغسې کوي. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. عرضی وکړ څښتنه نو ماته کومه نښه وټاکه. وی فرمایل نښه دا ده چې ته به تر 3 ورځو پورې له خلکو سره له اشارې پرته څه خبره ونه کړې او یا به یې ونه شې کړی. په دې موده کې خپل رب ډیر یادوه او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ ستایونکی اوسه. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نو هغه وخت را ورسید چې پرښتې مریم ته راغلی او وی ویل اے مریم الله ته غوره کړې او تا ته سپېڅلتیا در بخلي او د ټولې نړۍ پر ښځو یې تا ته ترجیح درکړې. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. د خپل پروردګار د فرمان تابع اوسه، د هغه په وړاندې سر په سجده اوسه او کوم بندگان چې د هغه په وړاندې سر ښکته کوونکي دي ته هم له هغو سره سر ښکته کوونکي اوسه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اے محمد دا پټ خبرونه دي چې مونږ تا ته د وحی په وسیله وایو. کله ته خو په هغه وخت کې هلته نوی چې د هیکل خدمتګارانو د دې فیصلې په خاطر خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک کیږي او نه ته په هغه وخت کې موجود وي چې د هغو پرې جګړه وه. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. او کله چې پرښتو وویل اے مریم الله تا ته د خپل یو فرمان زیری درکوي، د هغه نوم به مسیح عیسی بن مریم وي، په دنیا او په آخرت کې به د عزت څښتن وي، د الله په نږدې بندگانو کې به شمیرل کیږي، خلکو سره به په زانګو کې هم خبرې وکړي او په زړښت کې به هم وکړي، هغه به یو ښه سړی وي. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مریم چې دا واوریدل وی ویل پروردګاره زما زوی له کومه شي، ما ته خو چا لاس قدر هم نه راوړی. ځواب ورکړ شو همداسې به وشي، الله چې چاته اراده وکړي پیدا کوي، هغه چې کله د کوم کار کولو فیصله وکړي نو صرف دومره وایي چې وشه او هغه کیږي. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أن
فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فرښتو د خپل وینا په لړ کې ورپسې وویل او الله به هغه ته کتاب او حکمت وښي د تورات او انجیل علم به ورزده کړي او بنی اسرائیل ته به د خپل پیغمبر په توګه وټاکي او کله چې هغه د پیغمبر په توګه بنی اسرائیل ته ورغی نو وی ویل زه ستاسو د رب لخوا له نښانې سره تاسو ته راغلی زه ستاسو په مخ کې له خټینه د مرغۍ د شکل یوه مجسمه جوړوم او په هغه کې پوکای کوم هغه د الله په امر الوتونکی جوړي زه د الله په امر مورزادي وړوند او پیس روغوم او مړي ژوندي کوم زه تاسو ته خیم چې تاسو څه خورئ او څه په خپل کورونو کې زیرمه کوئ په دې کې تاسو ته پوره نښانه ده که تاسو ایمان راوړونکي یاست.